مسلمان په مخه درځي سلام ورته وایي. دا په اسلامي اخلاقو کې په ښو اخلاقو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې مسلمان بل ته سلام ووایي. نفس مسلمان چې پر بل مسلمان باندې برابر سو دا حق دی پر دا باندې ته به سلام ورته وایي. ها موږ تاسو کتابو کې راځي احادیث مبارکانو څخه راخیستل شوې مسله ده چې که چیرې یو مشر و بل کشر و مشر دې پر کشر باندې سلام ووایي. که چیرې څه خلک ډېر و بل لږ و هغه لږ خلک دې پر هغه ډېرو باندې سلام وایي. یا دې کشر پر هغه مشر باندې وایي. یو روان دی بل ناست دی هغه روان دی پر ناست سړي باندې وایي. خو که هغه نه ووایه تی ووایه دا نه معنا چې تا ته سلام نه ووایه نو زه به سلام نه وایم. ولې ده ما ته سلام نه دی ویل نو زه بیا نه وایم. یا پر تا حق دی. دا د اسلام حق دی در باندې چې وایم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول نمبر صحابي. د صحابه کرامو چې دغه مقامونه پیدا کړي دي د ټول مخلوق انسانان علما شهیدان اولیاء ټول را جمع کړ د انبیاء او غیر د حضرت ابوبکر صدیق ته هم مقام ته نشي رسېدلی. دا ولي خو دغه چې کامل دا دین ته ځان اچولی و د اله العالمین په دربار کې قبولیت دپاره شرط دین پر ځان عملي کول چې څومره قدر د الله تعالی و دین ته ځان تسلیموې د عمر قدر د الله تعالی په دربار کې مقبول ګرځېږي. دنیا خو اسې تېرېدونکې ده خامخا ځو د الله تعالی و حضور ته ورځو نو کامیابه سړی هغه دی چې د خدای د عذابه یې ځان خلاص کړي اله العالمین ته ځان نږدې کړي. حضرت عمر رضی الله عنه وایي ما به ډېر کوشش وکړي چې نن زه در ابوبکر صدیق رضی الله سره په مخه ورسم اول سلام زه ووایم. ما به د دې کوشش وکړي. ما نن به د لرې سره غږ کوي چې السلام علیکم ورحمت الله. وایي چې هر څومره عمر مې کوشش وکړي ځینې ویلي مې نه دي چې ما به کوشش کړي ده به در مخه غږ وکړي ول السلام علیکم. ثواب دې دی ستا ثواب در ده ډېر دی که ځم پر ده باندې سلام جواب واجب دی. تا چې چا ته سلام ووایه سنت طریقه دې پر ځای کړل دی چې جواب درکړي پر ده واجب دی. د واجبو ثواب پر سنتو ډېر دی لکن دلته دا هغه سنت دی چې ثواب پر واجبو ډېر دی. کله کله سنت وي ثواب در واجبو ډېر یو ځای دغه دی. سلام ویل سنت دی خو د جواب ورکول واجب دی. د دې ویلو والا ثواب پر هغه سړي ډېر دی چې هغه جواب ورکړي. ولې دا سړي خپل نفس تر پښو لاندې کړي. دا د فخر او د تکبر ځان وساتي. تا ته خپل نفس درته وایي سلام مو ورته وایي ولې دی نه درته وایي. زه طالبان ووینم پرون بل ورځ طالبان ولیدل ما خپل ورته کتل یو تېرېدي بل روان را کوڅه کې سلام یې نه دی سره وایي. زه حیران شم. تا په مدرسه کې څه شي زده کړي دي چې ږیره دې م وکړله لنګوټه دې م وکړله پر سر کړله مدرسه کې دې م ګرد عمر وخت تېر کړي او تا در اوسه یو سلام نه دی زده کړی چې سړی تېرېږي مسلمان بل مسلمان ته سلام وایي که د هغې تېرېږي. دا چې در اوسه سلام نه کوي زده تا په مدرسه کې زده چې طالب دا شی نه وکړي چې ملا یې نه وکړي نو د بل چا سره به خلک ته ګیله وکړي. خیر دی هر سړی به د خپل ځان سره خپل فکر لري. سلامونه وایه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. بازار ته خالص د دې لپاره سهار وتی ول چې سلامونه ډېر ووایم. بس به د دې ځای روان شو بازار کې خلک ډېر دي. هر سړی چې په مخ ورتلي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله در بازار به ولاړې برته به رالې د نیکي خالي ډېره وم چې نن خالص سلامونه ووایم. نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وایي مسکین ته ډوډۍ ورکوه او سلام وایا خلکو ته یو بل ته تدخل الجنة بسلام. که چا دغه دوه اعمال نبی علیه السلام یې وکړل یا درې اعمال دي چې عبادت ورسره یو ځای کوي دا سړی به سالم د هر عیبه څخه جنت ته الله تعالی واچي. اله العالمین دې موږ ته یې ور وکړي.